اکنون کندک اول اسلحه دافع هوا زیو 23 با نظم خاص نظامی و تقدیم نمودن مراتب احترام به مقامات بلندپایه امارت اسلامی از مقابل لوج عبور می کند. سلاح دافع هوا 23 طیارات و هلیکوپترهای پس پرواز و حمایوی وسایط سنگین دشمن را در مسافه 2500 متری هدف قرار داده و نابود می سازد. قدرمنو حاضرینو د راکټ او توپچي ځواکونو د قطعات او جزو تامونو له ډلې څخه دا د تاسو وینئ چې د دفاع هواز یو درویشت دوهم کنډک هم د لوز له مخې په عالي نظم د تېرېدو په حال کې دی.